دوشنبې ورځې ته ولې رخصتي ده؟ یو طرف ته ښه خبر او بل طرف ته بد خبر ده. ملګرو زموږ هیواد ډیر د بدبختیو خواته روان ده. تر کومه پورې به داسې یو ولې د هیواد لپاره قرباني نشو ورکوی؟ ملګرو راځئ چې د دوشنبې ورځې باندې په افغانستان کې څه کیږي، کوم تاریخ بیا ثبتیږي، نوي نسلونو ته به په تاریخ کې څه لیکو، ویده ملت به څه ولیکي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوي په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي دي چې راتلونکي دوشنبه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده، ځکه چې په یاده ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم پر ځای کیږي. د راپورونو په وینا ولسمشر غني د لوړې د مراسمو لپاره بلنلیکونه خلکو ته لیږلي دي او په راتلونکي دوشنبه کې به د ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي. دغه مراسم به د دوشنبه په ورځ په ار کې پر ځای شي چې د دولت جوړونکي ټیم ملاتړي، کمپاینران او د افغانستان د ولس استازي به پکې ګډون وکړي. بل خواته د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله چې د 1998 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې له نه منلو وروسته ټول شموله حکومت اعلان کړ، هم غواړي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د ټول شموله حکومت د ولسمشر په حیث د ځان د لوړې مراسم پر ځای کړي. ډاکټر عبدالله هم د لوړې مراسمو لپاره خلک وربللي دي او ګڼو خارجي میلمنو ته یې بلنلیکونه هم ورلیږلي دي. د عبدالله د بلنلیکونو په متن کې راغلي چې د جمهوریت اسلامي افغانستان ټول شموله حکومت غواړي چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړي. په همدې سبب تاسو ښاغلي ته بلنه درکول کیږي چې په یادو مراسمو کې په خپل ګډون سره مونږ منندوی کړئ. ډاکټر عبدالله له تلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې بیا داسې ویلي وه که ډاکټر اشرف غني وغواړي له ده سره هوکړه وکړي نو دی چمتو دی چې د لوړې له مراسمو نه تیر شي او په ګډ حکومت کې به کار وکړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم به د دوشنبې په ورځ په ار کې د سهار په 8 بجو او د ډاکټر عبدالله د لوړې مراسم به د دوشنبې په ورځ سهار 9 بجې په سپیدار ماڼۍ کې ترسره او پر ځای شي. ملګرو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.